د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو سلامونه. وخت مو په خیر، پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. لاوروف د روسیې پر وړاندې هر ډول تیری به له پرېکنده ځواب سره مخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې مسکو پر لویدیځ د برید هیڅ پروګرام نه لري، خو خبرداری ورکړ چې د هر ډول تحریک او تیری په صورت کې به پرېکنده ځواب ورکړي. د الجزیرې د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف یادې څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیان کړي دي. هغه ناټو او اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې د روسیې پر وړاندې هر ډول تیری به له پرېکنده ځواب سره مخ شي. نوموړی څرګنده کړې زما د هیواد پر وړاندې هر ډول تیری به له قاطع ځواب سره مخ شي. هغه زیاته کړې روسیه د ناټو او اروپایي ټولنې پر هیوادونو د برید لپاره پر پلان جوړولو تورنه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار دغه پارونکي تورونه رد کړي دي. ورته مهال لاروف دغه راز ټینګار کړی چې روسیه اوس هم د اوکراین د جګړې په اړه له امریکا سره د اوربند مذاکراتو لپاره هیلې لري. د یاد لوړ پوړي روسیې چارواکو څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي مخکې له دې خبرداری ورکړی و چې د ولادیمیر پوتین غواړي اوکراین کې جګړه یو بل اروپایي هیواد ته وغځوي. غزه کې د اسرایلو تازه بریدونه، یو نوي کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د راپورونو له مخې غزه کې د اسرایلو د تیرې ورځې بریدونو کې یو نوي فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. الجزیرې په یو راپور کې ویلي چې پرون شنبې ورځ غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه یو نوي فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپورونو له مخې غزه کې د اسرایلو د بریدونو له پیله راهیسې تر 15,000 ډیر فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 115,900 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي د منځني ختیځ له هیوادونو سره د غزې په اړه جدي خبرې اترې روانې دي چې هم حماس غورځنګ او هم اسرایل له دې خبر دی او دا خبرې به د هوکړې تر رسیدو دوام وکړي.